سرکاڼو د مرکز اسداباد جنوب ته په 11 کیلومترۍ کې پرته ولسوالي چې د خیبر پښتونخوا باجوړ سره نښتې سیمې لري. دا ولسوالي 280 کیلومتره مربع مساحت لري چې څه د پاسه 100,000 خلک پکې ژوند کوي. سرکاڼو ولسوالۍ د شونکړۍ، ګنجګل، ناوه، ګلاب پړی، نولۍ او باروګۍ په نوم لوی درې لري چې د خونه، څېړۍ، ګورګورو، مماڼو او نورو طبیعي بوټو په ځنګلونو پوښل شوي. مومند، شینواري، ساپي، سیدان، سالارزي، الکوزي او نور قومونه پکې ګډ ژوند کوي چې ډیره برخه یې په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د همدې لارې د خپل ورځني ژوند اړتیاوې پوره کوي. سرکاڼو ولسوالۍ نږدې 3000 هکټاره ابي او للمي ځمکې لري. غنم، جوار، وربشي او ډول ډول سبزیجات کرنیز پیداوار دي. د مناسب اقلیم په درلودلو سره شفتالو، زردالو، مالټه، لیمو او نارنج هغه تازه میوې دي چې د اسداباد سربیره د هیواد نورو بازارونو ته هم د خرڅلاو لار موندلې او همدا لامل دی چې د وروستیو کې ډیرو کروندګرو بڼوالۍ ته هم مخه کړې. دا ولسوالي لکه د کونړ د نورو هغو د قیمتي کاڼو پراخ معدنونه لري. نفرایټ او کرومایټ هغه نیمه قیمتي ډبرې دي چې په فني استخراج سره د هیواد ملي اقتصاد وده موندلی شي.